Welcome to another tutorial. نننی tutorial کې به موږ د خپل ویب سایټ فوټر ډیزاین کوو. لاست سو ویډیو سیریز کې موږ د هوم پیج او هیډر الیمنټر په تھرو د ډیزاین کولو کوشش وکړو او هغه موږ کمپلیټ کړل چې څنګه به موږ خپل پیج خپل ویب سایټ هیډر هغه په الیمنټر کې ډیزاین کولی شو. اوس په د دې ویب سایټ کوم فوټر سیکشن چې دی دا فوټر سیکشن به په الیمنټر کې د ډیزاین کوو. د هغې دپاره که زه خپل ویب سایټ ډیشبورډ ته راشم دې دپاره الریډي ما کوم پلګین چې یوز کړی دی الیمنټر انسټال دی او د هیډر او فوټر د ډیزاین کولو دپاره ما کوم پلګین چې یوز کړی دی د هغې نوم دی الیمنټر هیډر فوټر. ټیک دلته کې ما سره پلګینز کې شو کېږي. ټیک شو الیمنټر هیډر فوټر بلډر بای برین سټورم فورس. ټیک ده دې پلګین انسټالولو نه پس که زه دې پلګین په سیټینګ بټن باندې کلیک کړم دلته کې ما سره دا آپشن موجود دی یا دلته کې اپیرنس کې الیمنټر هیډر اینډ فوټر بلډر دې دواړو کې زه کوم آپشن هم سلیکټ کوم سلیکټ کولی شم. سیټینګ باندې زه کلیک کوم نو ما سره چې الریډي کوم هیډر فوټر ټمپلیټس ما کریټ کړي او ما ته دلته کې شو کېږي. د دې فایده دا چې زه د یو نه سیوا هیډر فوټر ډیزاین کولی شم. ټیک ده او په ډفرنټ پیجز باندې هغه ډسپلی کولی شم. نو اوس دلته کې هیډر ما الریډي ډیزاین کړی زه به یو نیو د بلاک 8 کم دی ته دله به نوم ورکړم ګلوبل فوټر. زه دلته کې موږ فوټر ډیزاین کوو که زه ملټیپل آیټم ایډ کم نو هلته کې بیا ما سره آپشنز دی. اوس دا به فوټر بلاک دپاره سلیکټ شي. ټیک ده دا ما د فوټر دپاره سلیکټ کړو نو اوس دلته کې ډسپلی کنډیشن دی چې که دا زه په سپیسیفیک پیجز باندې ډسپلی کول غواړم نو هغه زما سره دلته کې د دې پلګین فایده دا ده. ټیک ده انټایر ویب سایټ باندې زه دا ډسپلی کول غواړم کم یوزرز ته ډسپلی کوم هغه هم آپشن ما سره شته چې خاص ټایپ آف یوزرز که لاګ ان لاګ آوټ ایډمن یا کسټمري هغوی ته زه دا ډسپلی کول غواړم نو ډسپلی کولی شم. فلحال ما دا په ټول ویب سایټ باندې انیبل کو او د پبلش کولو بټن سره به دا پبلش شي. دې نه پس که زه خپل ویب سایټ ریفریش کړم نو زما ویب سایټ کوم فوټر سیکشن چې دی هغه به دا راشي. فلحال چونکې ما کریټ کو سیکشن خو امټي دی نو دلته کې بالکل امټي فوټر ماته شو کېږي. دې دپاره به زه اوس دا ایډیټینګ د دې سټارټ کړم. ایډیټ وذ الیمنټر بټن پریس کولو سره د دې ایډیټر منیو به اوپن شي د الیمنټر پیج بلډر هغه آپشن به راشي ماته. دلته کې اوس په دې کې زه څه ایډ کول غواړم هغه ایډ کولی شم. دلته کې زه په ایډ نیو بلاک باندې به کلیک کړم. دې لپاره زه کوم قسم سټایل زه یوز کول غواړم هغه یوز کولی شم. دې لپاره به زه دا یو یوز کړم. ټیک شوه 3 کالمز والا خپلې مرضۍ سره تاسو کوم یوز کول غواړئ هغه یوز کولی شو. زه به دا یو سلیکټ کړم. په اولني کې به زه ایډ کړم لوګو. ټیک شوه سایټ لوګو به ایډ کړم. په فوټر کې به لوګو شو کېږي. د لوګو سره سایټ ټیګ لاین به زه سرچ کړم. ټیګ لاین آپشن موجود دی د سایټ ټیګ لاین به هم زه ایډ کړم. ټیک ده زما د ویب سایټ چې څه ټیګ لاین دی هغه ټیګ لاین به دلته کې شو کېږي. ټیک ده دا زه اپډیټ کړم او خپل ویب سایټ ته راشم نو آی تھنک زما ویب سایټ کې اوس ټیګ لاین نشته. ټیګ لاین ایډ کولو لپاره طریقه دا ده که زه ډیشبورډ ته راشم ډیشبورډ نه هم ایډ کېږي کسټمایز آپشن نه هم ایډ کېږي. په سیټینګ کې جنرل دلته کې زه څه ټیګ لاین دی له ایډ کول غواړم هغه به ایډ کړم. ویب سایټ ټایټل به زه سلیکټ کړم. ما ویب سایټ چونکې د ډیجیټل دا پیج چې ما جوړ کړم دا د یو قسم له د ډیجیټل سلوشنز ویب ډیولپمنټ یا سافټویر ډیولپمنټ سلوشن دی نو زه به څه وکړم چې ای سلوشن به نوم یې د کمپنۍ. ټیک شو د ویب سایټ نوم ما ای سلوشن کو او ټیګ لاین مې دغه کو چې پرابلمز ډیجیټلی. ټیک شو دا به د ویب سایټ ټیګ لاین وي. دا به زه دې ځای نه سیو کړم نو ویب سایټ ټایټل هم ما چینج کړو ټیګ لاین هم ما چینج کړو. ټیک ده زه اوس دا پیج ریفریش کړم دلته کې په دې ځای کې هم په ټاپ بار کې ماته ویب سایټ ټایټل او د هغې کم ټیګ لاین چې د هغه شو کېږي. زه بالکل فوټر ته راشم نو فوټر کې دلته کې لوګو او ټیګ لاین ماته شو کېږي. ټیک ده دا زه یو پیر ریفریش کړم نو په دې ځای کې به هم هغه ټیګ لاین راواخلي کم ټیګ لاین چې ما دې ته ایډ کړی. ټیک ده دلته کې اوس دا ټیګ لاین شو کېږي. دلته کې زه په دې ایډیټ بټن باندې کلیک کوم دې ټیګ لاین نه بیفور زه څه ټیکسټ ایډ کول غواړم او افټر چې زه څه ټیکسټ ایډ کول غواړم هغه به ورته هم زه ایډ کولی شم. د دې لپاره به زه سمپل څه ټیکسټ په ورته ایډ کړم. دا کسټم ټیکسټ چې ما راواخیستل او دې نه پس به زه دا ټیکسټ هم ایډ کړم. ټیک شو که فرض که زه ایډ کول غواړم یا ورسره څه آیکون یوز کول غواړم هغه هم یوز کولی شم. دلته کې چې ټیګ لاین سره د ټیګ لاین سټایلز هم دلته کې چې دې کلر به څنګه. ټیک ده د دې نور وغیره سټایلز که دې کلر زه بلیک کړم هغه بلیک شو کېږي. الاینمنټ په
رائټ سایډ ته لیفټ سایډ ته هغه هم زه چینج کولی شم د لوګو الاینمنټ هم زه چینج کولی شم دا به هم لیفټ سایډ ته کړم دې سره که زه بل ټیکسټ ایریا ایډ کړم ټیک ده یو ټیکسټ ایریا په هغې کې زه سمپل څه ټیکسټ ډسپلی کول غواړم هغه ټیکسټ سلیکټ دی او د دې ټیکسټ سایز به زه لږ کم کم د دې ټایپوګرافي نه د دې ټیکسټ کم سایز سلیکټ کول غواړم سلیکټ کولی شم 13 پکسلز ما سلیکټ کړو نو فوټر کې ما سره یو دا سیکشن راغی ټیک ده په دې مین سیکشن کې دلته کې دا کم سنټر ایریا چې راکړل دي کې زه په دې کې څه فارم ډسپلی کول غواړم ټیک شو نو دلته کې زه هغه فارم ډسپلی کولی شم ډفرنٹ ټایپ اف فارم زه دلته کې سمپل فارم راواخلم او دلته کې ما سره دې دپاره او پلګین هم پکار ټیک شو چې زه کم فارم هم انسټال هم نو فارم دپاره زه سبسکرپشن فارم نیوز لیټر که زه سرچ کم نیوز لیټر ټیک شو ما سره که فرض که فارم دپاره ما پلګین انسټال کړی نو ما ته به هغه نیوز لیټر والا فارم وښیي چې کوم پلګین ما سره انسټال وي زه دلته کې هغه فارم ایډ کولی شم که زه ویب سایټ کې وګورم ما سره پلګینز کې نو آی تھنک ما سره دلته کې یو پلګین هم فلحال ما لا نه دی انسټال کړی ټیک ده که ما سره څه پلګین د فارم دپاره انسټال وي بس ما سره یو پلګین هم نه دی انسټال نو هغه زه دلته کې بیا یوز کولی شم ټیک ده د هغې د یوز کولو سره به فایده راشي سبسکرپشن لیټر دپاره یا بل څه سیکشن دپاره زه هغه یوز کولی شم فلحال به زه سوشل میډیا آیکان ایډ کړم social media social media icons ټیک شو فیډبیک لپاره هم یو آی تھنک دا بس ماته چې څه پوسټ ایډ شوي فیسبوک باندې هغه زه دلته کې ډسپلی کولی شم خو دا نه سمپل سوشل میډیا کوم آیکانس چې دي دا به زه یوز کړم ټیک ده سوشل میډیا آیکانس د ما څونه آیکانس پکار دي کم کمپنی والا هغه کم سوشل میډیا والا هغه زه دلته کې ایډ کولی شم ټیک شو د ټویټر د آیکان به هم موږ چینج کړو د دې په ځای کوم نیو آیکان چې دی ایکس هغه به یوز کړو دې نه علاوه څه آیکان هم هغه زه دلته کې ایډ کولی شم دې سره که فرض کړه زه بل هم هیډینګ ایډ کول غواړم دلته کې به دې ته زه یو هیډینګ ایډ کړم او دا به کوم هیډینګ فور ټیکسټ سایز یې کم راشي follow us on social media ٹھیک شو او د دې الاینمنټ په زه کوم سنټر ته ټیک ده دا سیکشن دلته کې په سنټر کې شو دې سایډ ته به هم زه کلیک کم او دلته به زه سرچ کم مینیو په فرض کړه ما سره سم مینیو موجود دی نیویګیشن مینیو نو هغه هم زه د دې ځای نه یوز کولی شم نیویګیشن مینیو ما سلیکټ کړه الریډي موږ نیویګیشن مینیو یوز کړی هم ده کم ټایپ مینیو زه یوز کول غواړم دلته کې مین مینیو سلیکټ کړم زما مین مینیو به دلته کې شو کېږي د ډیفالټ ټایپ لاست آیټم بټن دا موږ الریډي کړی ټیک شو دی لیاوټ پسې هاریزنټل به ورټیکل به ټیک شو هغه به زه کم ورټیکل او د دې الاینمنټ سنټر یا لیفټ سایډ یا رائټ سایډ کم طرف ته کول غواړم د دې الاینمنټ پسې د لیفټ سایډ ته کم ټیک شو دلته کې سب منیو آیټم د هغې سره به دغه شو کېږي ټیک ده د دې ځای نه زه د هغه سټایل زه ایډ کولی شم ټیک شو دې نه پس که دا دلته کې به زه دې ته هم یو هیډینګ ایډ کړم دا کم هیډینګ چې دی دا به زه دې ځای نه کم کاپي او دا کالم به زه سلیکټ کړم په دې کې به زه دا پیسټ کړم دلته کې زه پیسټ وم د هغه ځای نه ما هیډینګ کاپي کړو دلته مې پیسټ کړو زه دې پنسل آیکان ونیسم هلته بره ډریګ ډراپ کړم نو دلته کې بره ایډ شو دلته کې زه ورته لیکم چې کویک لینکس ټیک شو کویک لینکس مې ورته ولیکو او د دې سټایل چې دی دا به زه الاین کړم لیفټ سایډ ته دې نه پس که دا زه سیو کړم او خپل ویب سایټ راشم دا یو پیر ریفریش کړم ما سره به هغه منیو او هغه آیټمز دلته کې ایډ شي دا یو قسم له کسټم فوټر ما دې ته ایډ کو بلکې دې فوټرز بیک ګراوند کلر زه چینج کول غواړم نو هم چینج کولی شم ټیک ده دا پوره بلاک پسې سلیکټ کړم د دې سټایلز ته به راشم او بیک ګراوند آپشن دلته موجود دی که زه دې کې ډارک کلر یوز کول غواړم ټیک شو خپل بیک ګراوند زه ډارک یوز کوم ډارک هم سلیکټ کولی شم ما بیک ګراوند ډارک سلیکټ کو ټیک ده دلته کې بیک ګراوند ډارک شو ټیک ده د فوټر بیک ګراوند جنرلی فوټر چې د دې نور ویب سایټ نه د هغې کلر جنرلی اکثر کې ډفرنټ که تاسو ډفرنټ یوز کول غواړئ په دې طریقې سره هغه ډفرنټ کېږي اوس په دې کې کم لوګو وغیره چې دی هغه غیب شو نو دا زه چینج کولی هم شم ټیک شوه دلته کې د لوګو به زه ډیلیټ کړم زه ډیفالټ لوګو نه یوز کوم او دلته کې به زه یو ایمیج سرچ کړم ایمیج ټیګ به زه دې ته راولم دلته کې به مینولي زه په خپله یو ایمیج سلیکټ کړم ټیک ده داسې ایمیج چې هغه په وایټ کلر وي دلته کې به هغه ماته شو کېږي ټیک ده دلته کې زما سره دغه سیم لوګو کوم چې دی دا په وایټ کلر کې موجود ده ټیک شوه د دې کوم ټیکسټ کلر دی دا به هم زه وایټ کړم دا به سلیکټ کړم په دې سټایل کې به دا ټیکسټ کلر هم وایټ شي دا هیډینګ چې دی د دې کلر به هم زه وایټ کړم
د دې سیکنډري ټیکسټ کلر چې کوم دی پیراګراف دا په لږ شان ډارک کم ټیک ته دا یو کلر کوډ به یوز کم او دا کوم هیډینګ چې دا بالکل وایټ کم ټیک ته چې لږ شان ته ډیفرنس پکې راځي ټیک ته دې لپاره نور دومره څه ضروري نه ده تاسو که څه یوز کول غواړئ هغه د خپل مرضي هغه کلر یوز کولی شئ ټیک ته دا لینک دا هیډینګ به هم زه کوم وایټ او د دې منیو کلر به هم زه چینج کوم د دې ځای نه سټایلز کې ټیکسټ کلر به وایټ شي ټیک شو او کله پې ماوس هاور کېږي نو هغه بلو کلر شو کېږي برابر دی ټیک ته دا به زه اپډیټ کړم اپډیټ کول نه پس که راځه ریفریش کړم نو زما ویب سایټ کې هغه آپشنز دلته ایډ شو ټیک ته که دا زه د دې ریسپانسیونس چې کوم دا زه سمال سکرین ته راشم ټیک په سمال سکرین ما د ریسپانسیونس پته هم ولګي چې ریسپانسیو دی که نه بالکل ریسپانسیو دی که فرض که زه په اوس دلته کې دا مینیو چې دا په موبایل سکرین باندې غیب کېږي د دې ځای نه ټیک شو دلته کې ځکه غیب کېږي چې دې کې هغه کم لینک وغیره چې دی هغه څنګه چې په ټاپ کې مینیو هغه یوز کېږي نو دلته هم یوز کېږي که دا زه سلیکټ کړم او په دې کې څه آپشن موجود دي ټیک شو دلته کې زه بریک پوینټس زه دې ته نن کړم ټیک شو بریک پوینټ چې زه دې ته ما نن کو نو دا به اوس په دې کې د دې مطلب دی بریک پوینټ چې مطلب په کم پوینټ باندې به په دې ویب سایټ کې دا کم آیکان سره دا مینیو هغه به یوز کېږي او داسې ټایپ پوره مینیو به نه ډسپلی کېږي نو که د دې ځای نه زه بریک پوینټ موبایل باندې به دغه سمال مینیو شي که په ټیبلټ نه به شو کېږي او که نن چې زه نن کم نو مطلب دا دی چې دې کې به هغه موبایل مینیو ته به نه کنورټ کېږي دا مسله به نه کوي دا به زه دې ځای نه ریفریش کړم ټیک شوه زه اوس دلته کې وګورم بالکل برابر شو کېږي که بل دی به کې زه دا چینجز کول غواړم چې په موبایل باندې دا ټول ټیکسټ سینټر ته دې شو کېږي نو هغه هم بالکل زه دې ځای نه کولی شم ریسپانسیو موډ به زه سلیکټ کړم که زه ټیبلټ سایز ته راشم نو آی تھنک چې دا په ټیبلټ باندې هم داسې شو کېږي ټیک ده که زه دې آپشن ته راشم موبایل مینیو ته ټیک ده او دا لوګو ما سلیکټ کړه او د دې یو خو دا چې دې سایز به زه کم کم ټیک شوه تمنیل سایز سوري تمنیل نه دا به فل او د دې سیټینګ نه زه بیا د دې ویډ چې دی دا زه کمولی شم ټیک ده د دې دغه نه به زه د دې دا ویډ په پکسلز کې واخلم ټیک شوه دا به زه کم 100 پکسلز به زه ډایرکټ دې له ویلیو ورکړم 100 پکسلز برابر دی ټیک شوه بل دا د دې الاینمنټ په زه سلیکټ کړم په دې موبایل موډ باندې په ټیبلټ باندې هم دا داسې شو کېږي برابر دی زه به راشم موبایل سکرین ته ټیک شوه موبایل سکرین باندې به دا شو کېږي په سنټر کې او دا ټیکسټ به هم په موبایل سکرین باندې شو کېږي په سنټر کې دلته کې موبایل آیکان سلیکټ دی ټیک ده دا مینیو به هم په موبایل سکرین شو کېږي سنټر کې دا الریډي سنټر کې دي دا کم هیډینګز وغیره چې دا به هم په موبایل مینیو باندې شو کېږي په سنټر کې دا به هم زه کم مینیو لیاوټ د دې لیاوټ دلته کې دا آپشن دی الاین سنټر ټیک شو خو دلته کې اوس په دې کې دا آپشن چې دی نشته مطلب دا چې سمال سکرین لپاره یا د لاټ سکرین لپاره هغه آپشن په دې کې نشته نو مطلب دا چې دا به په ټول سکرینز باندې ډسپلی کېږي که فرض کړئ ته زه بیا هغه آپشنز ایډ کوم نو زه کسټم سیسز ایډ کولی شم بل د دې منځ کې به زه سپیس هم ایډ کړم سپیسر یو ټیک شوه سپیسر به زه سرچ کړم د دې سوشل میډیا لینکس ته لاندې به یو سپیسر ایډ کړم 50 پکسلز یو بل سپیسر به ورته هم ایډ کړم ټیک ده چې زما کوم سیکشنز دي د هغې په منځ کې سپیس راشي ټیک ده کله بیا موبایل مینیو کې دا ډېر ضروري دي فرض کله موبایل سکرین ته راشم نو دې په منځ کې چې سپیس وي برابر نو ما ته پته لګي چې دا سیکشن د یو بل نه ډفرنټ اوس په دې کې دومره سپیس نشته اوس ریفریش کړم ما ورته چونکې هغه ایډ کو نو اوس په دې کې سپیس برابر شو کېږي ټیک ده په دې کې په منځ کې سپیس برابر شو کېږي نو په دې طریقې سره موږ د ایلیمنټر په تھرو باندې یو فوټر سیکشن هم د خپل ویب سایټ ډیزاین کولی شو ټیک ده نو دا و د ایلیمنټر یو سمپل سمال اوورویو چې موږ پکې خپل پیج څنګه ډیزاین کوو هیډر څنګه ډیزاین کوو فوټر څنګه ډیزاین کوو بل په دې ایلیمنټر کې دلته کې ډېر شی آپشنز موجود دي ټیک ده ډېر شی بلاکس موجود دي چې څه پکې موږ وکتل څه پکې نه دي کتي تاسو په خپله ایکسپلور کړئ ټرای پکې وکړئ ډفرنټ پیجز ډیزاین جوړ کړئ ځان ته یو انسپریشن کېږي یو پیج یو ویب سایټ لیاوټ راوړئ ټیک شوه د هغې د سیم ټو سیم جوړولو کوشش وکړئ د دې سره به ستاسو پریکټس وشي او تاسو به په ایلیمنټر کې ښه ډیزاینز جوړ کړئ ایلیمنټر نه علاوه نور هم ډېر شی پیج بلډرز دي که تاسو ډفرنټ پیج بلډرز ټرای کوئ اکسیجن پیج بلډر دی WP پیج بلډر دی ډفرنټ دي تاسو ټرای کړئ کوم کې تاسو ته
ایزي ښکاري د کوم کې تاسو په اسانۍ سره کار کولی شئ او تاسو ته پته لګي چې په دې کې آپشن سیوا دي او ښه لیاوټ پکې جوړېږي هغه تاسو زده کړئ او خپل ویب سایټ کوم امیزنګ لیاوټس دي هغه پکې تاسو جوړولی شئ.